مونږه اوس انډرسټینډ کوو سټیټ ورب واز او ور. نو ګورئ سټیټ ورب واز او ور دا د تیر شوي وخت د حالت د تیر شوي وخت د سټیټ د ظاهرولو دپاره مونږه استعمالو. یعنی په تیر شوي وخت کې د یو ځناور د یو بوټي یا د یو انسان یا د یو څیز د هغه یو حالت و او د ای حالت په باره کې مونږ اوس خبره کوو نو د هغې دپاره به مونږ سټیټ ورب واز او ور بیا استعمالو. ټیک شو؟ سمپل خبره دا ده چې د سبجیکټ په ځای باندې هی شیټ او سینګولر ناون راشي د هغوی سره واز او چې وی یو دی او پلورل ناون راشي نو د هغوی سره سټیټ ورب ور استعمالیږي. کلیر دی؟ اوس سټرکچر به څنګه اول به تاسو ولګوئ سبجیکټ بیا به پسې ولګوئ سټیټ ورب یعنی د واز او د ور نه یو سټیټ ورب بیا په هغې پسې هغه سټیټ یعنی هغه حالت. چې زه وایم چې زه خفه وم نو آی او آی چې کله راشي د سبجیکټ په ځای باندې نو بیا به ورسره سټیټ ورب څه لګي واز. نو آی واز او څو خفه نو خفه ته په انګلیش کې څه ویل کېږي سیډ. ټیک ده؟ نو آی واز سیډ زه خفه وم. دغه شانتې ته خفه وې نو ته یو او د یو چې کله راشي نو دې سره سټیټ ورب ور نو یو ور او خفه نو سیډ. یو ور سیډ هغه خفه و هی واز سیډ هغه خفه وه شي واز سیډ هغوی خفه وو دی ور سیډ مونږ خفه وو وی ور سیډ. ټیک شو؟ دغه شانتې چې کله زه یم چې هغه بیمار و نو د هغه دپاره څه راځي هی او هی چې کله راشي نو څه به ورسره لګي واز. نو هی واز او سو بیمار نو ال هی واز ال هغه بیمار و ته بیمار وې نو یو ور ال هغوی بیمار وو دی ور ال زه بیمار وم آی واز ال علی بیمار و علی واز ال هلکان بیمار وو بوایز ور ال جنکۍ بیمارې وې ګرلز ور ال. ټیک دی لکه؟ نو ګورئ چې کله هم تاسو د تیر شوي وخت حالت ظاهروي بیانوي د یو څیز د یو انسان د یو ځناور یا د یو بوټي نو د هغې دپاره به واز او ور سټیټ ورب چې دی هغه به استعمالوي. ټیک شو؟ اوکې اوس راشئ اگزامپل سینټنسز له. زه وایم هغه ډرایور و نو هی واز ا ډرایور ته ډرایور وې یو ور ډرایور. دغه شانتې هغه د کرکټ پلیر و نو هی واز ا کرکټ پلیر ته د کرکټ پلیر وې یو ور ا کرکټ پلیر. هغه موچی و هی واز ا کابلر هغه نانبایی و هی واز ا بیکر هغه ډاکټر و هی واز ا ډاکټر. کلیر دی لکه؟ ویری ګډ. ها اوس داسې وکړئ چې تاسو راشئ نیګیټیو سینټنسز له. نیګیټیو سینټنسز نه مراد دا دی چې په تیر شوي وخت کې د یو کس د یو څیز یا د یو انسان د یو بوټي د یو ځناور یو حالت نه و نو د هغې دپاره بیا تاسو څه کوئ نیګیټیو سینټنسز به استعمالوئ او د هغې دپاره به تاسو د سټیټ ورب واز سره ناټ ولګوئ یا د ور سره به ناټ ولګوئ. مطلب د واز ناټ او د ور ناټ د لګولو سره به سینټنس شي نیګیټیو به شي. کلیر دی؟ سټرکچر بیسیکلی اول به ولګوئ سبجیکټ بیا به ولګوئ سټیټ ورب یعنی واز یا ور بیا به په هغې پسې ولګوئ ناټ او بیا پسې ولګوئ هغه سټیټ یعنی هغه حالت. زه وایم ټیک ده چې زه خفه نه وم نو څو آی واز ناټ سیډ ته خفه نه وې نو څو یو ور ناټ سیډ هغه خفه نه و هی واز ناټ سیډ هغه بیمار نه و هی واز ناٹ ال ته بیمار نه وې یو ور ناٹ ال ته سټوډنټ نه وې یو ور ناٹ سټوډنټ هغه سټوډنټ نه و هی واز ناٹ ا سټوډنټ هغه ډرایور نه و هی واز ناٹ ا ډرایور هغه نرس نه و هی واز ناٹ ا نرس هغه نرس نه وه شي واز ناٹ ا نرس. کلیر دی لکه؟ سمپل دی او په سمپل نه دی. ها اوس راشئ انټراګیټیو سینټنسز له چې کله تاسو د چانه د حالت په باره کې تپوس کوئ د سټیټ په باره کې تپوس کوئ د تیر شوي وخت مطلب د تیر شوي وخت د حالت په باره کې د سټیټ په باره کې تاسو تپوس کوئ نو د هغې دپاره به تاسو بیا انټراګیټیو سینټنسز استعمالوئ. مطلب دا چې تاسو به
سټیټ ورب واز او ور چې دی دا به په سټارټ کې ولګوئ، بیا به پسې سبجیکټ ولګوئ، بیا به هغه سټیټ یعنی حالت ولګوئ او په لاس کې به ساین آف انټروګیشن ولګوئ. لکه مثال په تور باندې زه وایم چې آیا زه بیمار وم، آیا زه خفه وم، آیا زه سټوډنټ وم. آیا ته بیمار وې، آیا ته سټوډنټ وې، آیا ته خوشحاله وې. نو دا د تیر شوي وخت د حالت په باره کې زه کوېسچن کوم، نو د هغې دپاره به بیا زه دا انټراګیټیو سینټنس استعمالوم. ټیک دی چې زه وایم چې آیا زه خفه وم، نو څو was I sad، آیا ته خفه وې، were you sad، آیا هغه خفه و، was he sad، آیا هغوی خفه و، were they sad، آیا هغه ډاکټر و، was he a doctor، آیا ته ټیچر وې، were you a teacher، آیا ته دکاندار وې، were you a shopkeeper. سمپل دی که سمپل نه دی؟ ها اوس چې ستاسو نه چا د سټیټ تپوس وکړو، د حالت تپوس یې وکړو او ته به د جواب ورکې، نو یا به ستا جواب په یس کې او یا به په نو کې. لکه د مثال په طور باندې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې were you sad، آیا ته خفه وې، نو ستا جواب به یا په یس کې یا به په نو کې. ټیک ده، ته به یا خفه وې او یا به خوشحاله وې. نو چې ته کله وې چې زه خفه وم، نو بیا به څه راځي؟ yes I was sad. ټیک شو؟ او چې نو I was not sad. دغه شانته آیا ته بیمار وې، were you ill، yes I was ill، no I was not ill. Were they students، yes they were students، no they were not students. Were they criminal، no they were not criminal، yes they were criminals. پوه شوې ګوله په دې باندې؟ سمپل خبره ده چې د پاست د حالت د ظاهرولو دپاره به مونږه واز او ور چې دی هغه به مونږه بیا استعمالو. کلیر دی؟ اوکې. اوس مونږه نیکسټ چې دی هغه راځو چې کله به مونږه د راروان وخت حالت به مونږه ظاهرو، نو څنګه به یې ظاهرو؟ ټیک ده؟ نو د هغې دپاره به بیا مونږه ویل بي او شیل بي چې دی هغه مونږه استعمالو. ټیک ده؟ او د هغې لیکچر الریډي ما په یوټیوب باندې اپلوډ کړی هم دی، په ټیک ټاک باندې هم اپلوډ کړی دی. اف ام ناٹ رانګ لیکچر نمبر 28 چې دی هغه شته.